السلام علیکم ملګرو. د تور غر واقع به تاسو کتلی وي سره د مخکې او یو ډیره د بهای واقع تیره شوې ده. نو د دې باره کې به دا نه ځو، دې باره کې څوک وایي چې د موبایل وجه ده یا وجوهات خلک شیر کوي چې دا د وجې دي. نو هغې باندې زه بالکل خبره نه کوم. زه به وایم چې داسې واقعات ولې راځي د میډیکل پوینټ اف ویو سره، یعنې د میډیکل نقطې نظر سره تاسو دپاره زه د دې تشریح کوم او زه تاسو پوهوم. ګوره دې کې نفسیاتي عوامل او جسماني دواړه شامل دي. داسې واقعات ولې کېږي؟ داسې واقعات اکثر هلکانو د لاسه کېږي چې کوم ناواده کړي وي، یا ځینې په ټایم کې داسې هم راشي چې میرډ چې کوم وي واده کړي هغې نه وشي. نو په دې کې چې کوم مین وجه شامله ده، یو خوا فحش مواد دی. چې کوم فحش مواد دی، فحش ویډیوز دي، بهای والا ویډیوز دي. ګورئ چې یو انسان یو دروازه ټکوي، یو پیر وټکوي، دو پیرې نو درېیمه پیر ورته خامخا کولاو شي. دغسې دا فحش مواد چې څوک ګوري، ویډیوز ګوري، نو دا د دماغو دروازه ټکوي. نو چې کله دا دماغ دروازه تاسو کولاو کړه، دا درنوتل مغزو کې، نو بهایي هم شامله شوه او ستاسو په دماغو کې هغه جنسي طلب چې کوم وي هغه د حد نه سیوا بیا شامل شي. نو هغه بیا کنټرول کولی نه شي انسان، نو بیا داسې حرکات، داسې بهایي حرکات مخې ته راځي. د دې شاته نور هېڅ خبرې هم نشته دی. یو خبره ده هغه ابنارمل سیکشوال ډیزایر دی، یعنې د جنسي خواهش چې کوم دی د اعتدال نه سیوا، د حد نه سیوا، د انسانیت نه حیوانیت ته انسان تللی وي. نو دې کې نورې خبرې نشته. هم د دې ټول د څومره موږ ته سم وایو پیار محبت چې سمو ته خلک وایي، د دې شاته همدغه یو څیز دی، هغه دی سیکشوال ډیزایر. خو سیکشوال ډیزایر چې کوم الله موږ ته راکړی نه، نارمل حالت کې موږ ته راکړی، هغه موږ اب نارمل کوو. چې کله اب نارمل شي بیا زموږ د کنټرول نه بار شي، نو بیا داسې قسمه واقعات راځي. بهترین طریقه د دې دا ده چې دا تاسو کنټرول کې وساتئ. فحش مواد مه ګورئ، غلط څیزونه مه ګورئ، مغزو کې نیګیټیو څیزونه مه راولئ. بالکل دغسې چې کله دا نیګیټیویټي راشي مغزو کې، نو بیا داسې واقعات کېږي. هغې لپاره زه تاسو ته هوموپیتیک ریمیډي ښیم، داسې بیسټ دوایي ده ښیم چې کوم هلکان دي چې هغوی ناواده کړي دي، چې هغوی دا استعمالوي، نو انشاءالله سیکشوال ډیزایر چې کوم وي، یعنې جنسي خواهش چې کوم دی هغه به کنټرول وي، ختمیږي به هم نو، نارمل لیول ته به راشي. ځکه چې الله پاک موږ نارمل حالت کې پیدا کړي، موږ د خپل لاس هغه ابنارملټي طرف ته بوتلې ده. دې کې د هوموپیتیک درې قسمه دوايانې دي: ټاپیسیګریا کیوں طاقت کی، اسټیلاګو کیوں طاقت کی، اوریګینم کیوں طاقت کی. دا تاسو درېونه دوايانې راواخلئ، 10 کترې سهار غرمه ماښام استعمالوئ، یو میاشت پورې استعمال کوئ. ستاسو سیکشوال ډیزایر چې کوم وي، ستاسو جنسي خواهش یې هم کنټرول کې شي. هلکانو لپاره ډېر زیات بیسټ رزلټ یې دی. چې کوم ماسټربیشن عادت وي، چا د لاس استعمال کوي، هینډ جاب کوي، هینډ پریکټس کوي، هغه به انشاءالله کنټرول شي، طلب به مو کم شي، او بیا چې انشاءالله تاسو نکاح وکړئ، دا بالکل تاسو نارمل فیل کوئ. لکه دا ختمی نه ډیزایر، دا تاسو نارمل حالت ته راولي. دا چې کوم ډیزایر د خواهش چې ډېر زیات سیوا وي، نو هغه وي بیمار، هسې حتمن نه وي. چې انتهایی کم وي هغه هم بیمار وي، خو چې انتهایی سیوا وي دا هم بیمار وي. دا نارمل لیول ته راولي، بیلنس کوي. دا دوايان داسې څه مضر اثرات نه لري چې جنسي خواهش به هم ختم کړي. دا د هلکانو دپاره، ناواده کړو لپاره ډېر ضروري دوايانې دي چې دا تاسو استعمالوئ. ورسره خپل هم لږ کوشش کوئ، ځکه چې تاسو خپله همت نه کوئ، خپله حرکت نه کوئ، نو بیا سم نه کېږي. دا څومره چې اکټیویټیز کېږي د غلط کارونه، دا تاسو باندې څوک هم نه کوي، دا تاسو ځان باندې پخپله کوئ. نو چې کله انسان اراده نه کوي، بیا نه کېږي داسې واقعاتو. نو دا دوايانې تاسو استعمالوئ خامخا هلکانو دپاره سپیشل. ورسره هلکانو دپاره سپیشلي چې د سپېغلو سطح یو ورځ استعمالوئ، 2 چمچې په اوبو کې، یو ورځ وقفه راولئ پکې. دا خپل عادت جوړ کړئ. داسې پودینه او دڼیا، دا شنې پاڼې چې کومې دا په سلادو کې خامخا خورئ، یا د دې جوس کوئ یو کپ، او یا سلادو کې استعمالوئ. دې سره شربتي بزوري خامخا یو بوتل استعمال کړئ. نو ستاسو جنسي خواهش چې کوم انسانیت ته، حیوانیت ته تللی، یا حد نه سیوا وي، شهوت چې ورته وایي، هغه چې کوم هوس ته بدل شوی وي، هغه به کنټرول شي، نارمل حالت ته به راشي. دغسې کوم میرډ خلک دي، یعنې واده کړي نارینه زنانه دي، او د هغې جنسي خواهش هغه شان نه پوره کېږي، او طلب یې ډېر زیات سیوا وي، حد نه وتې وي، هغې لپاره هم دا دوايانې دي، دا استعمالوئ. نو ستاسو چې کله دا طلب کم وي، کنټرول کې وي، تاسو خپل عبادت ته هم توجه وي، خپل کار روزګار ته هم توجه وي، او دننه ستاسو په زړه کې، په دماغ کې به انشاءالله سکون وي، په تاسو به الله رحم کوي. ځکه چې الله پاک فرمایي چې کله د انسان څنګه ارادې وي، څنګه نیت وي، د اسمان نه هغه شان فیصلې راځي. نو که چېرې تاسو نیګیټیویټي ځئ، منفي سوچونه وي، او غلط مواد ګورئ، غلط حرکتونه کوئ، نو هغه شان ستاسو به فیصلې هم هغه شان راځي د اسمان نه. زما د ویډیو مقصد دا و چې ډېر خلک وایي چې یاره د موبایل وجه ده، یا دا وجه ده، بله وجه ده. ګوره جي د صحت وجه هم ده چې صحتمند کس هغه داسې حرکتونه نه کوي. دا بیماریان دي، دا نفسیاتي بیماران دي، دا جنسي بیماران دي. نو روغ سړی داسې حرکت نه کوي. چې کوم دا بیماران دي، دا حرکتونه کوي، یا کول غواړي، حد نه وتل غواړي، نو هغې لپاره دا دوايانې دا استعمال کوي، انشاءالله به دله صحت درکړي. زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامل نصیب کړي، امین. که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو دا چینل سبسکرایب کړئ، ډاکټر شبیر پښتو. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي.